بسم الله الرحمن الرحیم. نن مې درته یوه کیسه راوړې ده، هیله ده چې خوښه مو شي. اورېدو ته یې تاسو ته بلنه درکوم. یو ورځ ډېر خلک ولاړ وو، خو ماشوم یې څو وارې دوا پلورونکي ته غږ وکړ. د خلکو زیاتوالي له وجې دوا پلورونکي ورته فکر نه شو. ماشوم یې ته غوسه ورله او خپله خزانه یې د میز په سر په زوره ووهله. وروسته له هغې له دوا پلورونکي او ټولو خلکو ماشومې ته وکتل. دوا پلورونکي یې له ماشومې څخه وپوښتل، ووایه زویه څه شی غواړې؟ ماشومې په ډېر مهربانه او حیرانوونکي اواز وویل، زه معجزه غواړم. د دې خبرې په اورېدو دوا پلورونکی پوه نه شو او نه نور خلک. بیا ټولو د هغې په طرف وکتل. دوا پلورونکي ورته وویل، دلته معجزه نه پیدا کیږي. ماشومې داسې فکر وکړ چې هغه ورته دروغ وایي. ماشومې ورته وویل، زما په خزانه کې ډېرې پیسې دي، ووایه څومره پیسې غواړې، مګر زه له دې ځایه معجزه وړل غواړم. تر څنګ یې بل نفر ولاړ و، هغې ورڅخه پوښتنه وکړه، لورې ته ولې معجزه غواړې؟ بیا ورته هغې خپله کیسه شروع کړه او ویې ویل، څو ورځې مخکې زما د ورور په سر ډېر درد شو، بیا زما پلار هغه روغتون ته یووړ. له هغې ورځې وروسته زما ورور کور ته نه دی راغلی. ما څو ځلې له خپل پلار څخه وپوښتل، هغه راته هم ونه ویل. څو ځلې راته وویل سبا راځي، بله ورځ راځي، بله ورځ راځي، مګر هغه نه راته. ما ولیدل چې مور مې ژړل او پلار مې ورته وویل څومره پیسې چې د هغه د علاج لپاره په کار دي ما سره نشته، اوس یې معجزه ژوند غوړلی شي. نو ما فکر وکړ زما له پلار سره پیسې نشته، نو څه وشول، ما سره خو شته. نو ما چې څومره پیسې جمع کړي هغه دا دي، ټولې پیسې مې راوړې، دا دې اوس ورباندې معجزه اخلم. بیا هغه سړي له ماشومې وپوښتل، څومره پیسې دي ستا سره؟ ماشومې له اورېدو سره سم خپله خزانه په ځمکه وویشته، په پیسو شمېرلو یې شروع وکړه. ټولو خلکو ورته کتل. لږ وروسته یې ټولې پیسې راغونډې کړې او ویې ویل، ما سره پوره 19 روپۍ دي. هغه سړی چې تر څنګ یې ولاړ و وویل، تاسو سره خو پوره پیسې دي، په همدومره پیسو خو معجزه کیدلی شي. د دې خبرې په اورېدو سره ماشوم ډېره خوشحاله سوه او ویې ویل، راځه زه ستا ملاقات له خپل پلار سره وکړم. وروسته معلومه شو چې هغه سړی کوم عام انسان نه و، بلکې د اعصابو لوی سرجن ډاکټر و او هغه یوازې په 19 روپۍ د هغې د ورور د سر عملیات وکړل. او څو ورځې وروسته هغه روغ شو او کور ته راغی، له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ټول یو ځای په خوشحالۍ سره خوراک او خبرې کولې. د ماشومې مور د هغې له پلار څخه وپوښتل، اخر دا معجزه دې څنګه وکړه؟ خو د ماشومې پلار د لور په طرف وکتل او ویې ویل، دا معجزه ما نه بلکې زما خوږې لورګۍ کړې ده. په دې سره ټول ډېر خوشحاله شول. نو دلته یوه ډېره لویه د پند ډکه خبره ده چې موږ یې له ماشومانو څخه زده کولی شو. موږ ته ستونزو د وتلو هېڅ لاره نه وي او موږ خپله حوصله بایلو، خو ماشوم د نه اورېدلو لپاره تیار نه و، ځکه داسې وشول. زموږ دننه هم یو ماشوم قوت پټ دی، داسې قوت چې د هغه لپاره هېڅ شی هم ناممکن نه دي، ځکه چې هغه همیشه خپلې هڅې جاري ساتي او همدا د کامیابېدا سبب ګرځي.